محترمو مجاهدینو ورونو، تقوا یو بل داسې شی دی چې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زموږ او ستاسې حیثیت، زموږ او ستاسې لوړوالی، زموږ او ستاسې عزت دا نه په ژبه کې پروت دی، نه په قوم کې پروت دی، او نه په سمت کې پروت دی. موږ او تاسې که په نیز د خدای او د الله جل جلاله د صالحو بندګانو مکرم ګرځو، معزز ګرځو او عزتمن ګرځو، هغه به متقوا ګرځي. هر مجاهد که مسؤول وي که فرد باید و دې شي ته جدي توجه وکړي. که موږ او تاسې تقوادار وو، نیتونه مو د الله جل جلاله د رضا دپاره وه او د دې اسلامي نظام د حفاظت دپاره وه او د دې اسلامي او پاکې خاورې د ساتنې دپاره وه، الله جل جلاله به همیشه زموږ او ستاسې ناصر او مددګار وي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ولیدل چې الله جل جلاله زموږ او ستاسې داسې نصرت وکړي چې په ټوله نړۍ کې هیچ چا د دې فکر نه کاوه. حتی موږ او تاسې په خپله هم دا فکر چې به مو واهه چې دغسې یو حالت به موږ او تاسې وینو، یقینا چې دا به موږ او تاسې ته یو تصور، یو خیال او خوب معلومېدی. خدا د الله جل جلاله نصرت و، زموږ او ستاسو د پاکو شهیدانو د پاکو وینو برکت و، او زموږ او ستاسو د مشرانو او افرادو د تقوا نتیجه وه.